مسئله به دې سره ذهن اغشتي انشاءالله. نو حضرت نوح علیه السلام هم غریب په پریشانۍ کې دی چې خدای زه څوک هم دې قوم سره دا کشتۍ مې جوړه کړه دې کې به ژوند څنګه تېروم دا مسلمانان به څنګه ورخېجوم ګوره مصیبت تکلیف خو په پیغمبر شته غلبه د حق د آخره کې الله وی دا زما کار دی ته کشتۍ جوړه کړه چې کشتۍ جوړه کړه وی دې قوم سره دې څه وکړم قوم ته خو به اوس خیرې وکړم ته به الله قبول کړي خو دې کشتۍ ته به څنګه خېجم د شپې چې د یو کس ته په کشتۍ کې خدای پاک پې مرض راوست د نوح علیه السلام ته قوم داسې بیماري پې راغله د سرمنې دا بیماري چې خارښ پې ولګېد او دانې پې راووتې او دننه په ژبه هم راووته او په کولمو کې هم بیماري راووته داسې بیماري ده د سرمنې کینسر لاسونه خپې به یې ګرول او نو وینه اوبه به ته به دی علاج د یو بل نه ولګېد بې د مسلمانانو نه باقي د نوح علیه السلام ټول قوم په دې مرض کې مبتلا شو وبا غوندې مرض ژبه هم پخه شوه دانې راوختې په لاسونو هم راوختې دننه هم قصه ګډه وړه شوه علاج کوي نه جوړېږي یو کس هم په هغې کې حرامي تللی دی او د هغه کشتۍ په غاړه ناست دی او دسمات یې پکې کوي پکې ورښویدلی دی په کشتۍ کې پرېوته په هغه خپلو غلو کې او په هغه متیازو او په ګندګۍ کې ځان چې ترې راووته او لاړ ویلمبل جوړ شو هلکه دې سره خو زه جوړ شوم د کشتۍ سره تلل به پکې به یې غوپې والې ورتلل به هم په هغه کشتۍ کې به غوپې والې ښځې به هم تلې او سړي به هم تلل او بیا دننه هغه اوبه به یې څکلې چې دننه وجود هم ورسره جوړ شو الله به جوړول د پلیت دپاره پلیت علاجي پلیت دپاره پاک نه پلیت دپاره پلیت علاجي هغه څه به جوړېدل په اخره کې د کشتۍ هغه ګن خلاص شو دوی لا پکې مرضونه شته بیا به د بار نه په بالټو کې اوبه راوړئ او کشتۍ به وینځله هغې باندې به په غاړه اوبه اچولې صفا کوله به یې وینځله به او په هغه چې داسې پیشي شکله لکه سړی چې خپل پلیټ پاکوي او خپله جامه پاکوي د هغې نه پس وی څنګه چلو شو وګوره کشتۍ داسې تام نه شوه پاکولی لکه چې ما درله پاکه کړه کولی شي الله که نه شي کولی د الله ډېر لوی قدرت وی اوس څوک هم وی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک خدای چې دې کافرو کې یو هم پرې نه دی الله که دا پاتې شو دا اویا څه د پاسه ما مسلمانان کړي دي الله دا راله واپس ګمراهان کوي خواري مې ډب ته غورځېږي دا واپس کافران کوي راته ولا یلدو الا فاجرا کفارا او ډېر صبر مې وکړه چې بچي به نیکان پیدا شي نو چې هغه بچي او نوسي ته کم پیدا شو هغه د دوی نه زیات پالفلام ولي هغه لارامیان دي نو بچو نه هم د خیر تمه نشته او دا هم راله نقصان را کوي الله وی ښه اوس کشتۍ ته دې مسلمانان خېجوه د اوبو په ځای کې په تنور کې الله اوبه راوخېجولې اسمان ته حکم شو اوبه راووروه ځمکې ته وایي اوبه راوکوټ کوه نوح علیه السلام سره د هغې مسلمانانو الله بچ کړ او باقي قوم ټول مردار تباه هلاک شو الله نه وایي ان الباطل کان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا اخیری نتیجه بیا د حق او د باطل په جګړه کې د چا ګټه ده بیا د حق باطل ختمېدونه ازمایش په راځي په پیغمبر راغلی په موږ به څنګه نه راځي د پیغمبر په بچو راغلی په موږ به څنګه نه راځي موږ خو خدای ته د پیغمبر نه زیات نږدې نه یو پیغمبران زیات نږدې دي حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره څومره تکالیف د وطن نه ووتو پلار وشړه ځه وهجورني ما پرېږده په مخه دې ښه قوم وشړه او په خپله به یې پلار ته آزر او نمرود بادشاه ته به وی بادشاه سلامت ګورې زما دې زوی کې دا نقصانات دي ښه ستا د خدایانو بد وی او که سبا درته پته ولګېده نو چې ما پکې نه رانیسي ما غاړه خلاصه کړې ده دومره یارېدل د بادشاه نه هغه بیا هم ابراهیم علیه السلام لګیا دی د هغه خپل حق خبره کوي چې تاسو دا کم بوتان یې جوړ کړي دي او تاسو ورته خدایان وایې ظالمانو جواب قدرې نشي درکولی خبرې در سره نشي کولی ډوډۍ به څه درکړي او بچي به څه درکړي په خپلو لاسو متراشل ای قمقلوسس په کوم طرف روان یې دې ته خبره ورسېدله چې دې یو ځل میلې له تلل ابراهیم علیه السلام ته موږ سره میلې له نه دی وی انی سقیم زه بیمار یم بیماري د جسم هم ده د ذهني هم ده ذهني ټینشن کې سوچ کې پروت یم خوشحالۍ له میلې له خو هغه څوک دي چې بېغمه یي چې کوم سړی په غم او سوچ کې پروت دی خوشحالۍ څه کوي زه په غم سوچ کې پروت یم چې خدای ټول قوم مې دوزخ ته روان دی او ستا په مقابله کې بوتان رایستي دي او هغې ته خدایان وایي دې کې ما له میله خوند راکوي لاړل میلې له او چې کله به تلل
نو یو لویه مندر یو مندر د بوتانو ځای و، هغې کې واړه خدایان مو غټم پکې و، نو دوی به خوراکونه راوړل په هغې کې به کېښودل. دوی چې دا برکتي شي، زمونږ دا خدایانو نظر پې لګي برکتي شي، نو چې بیا به واپس د میلې نه راغلل نو بیا به هغه خوراکونه خوړل. خو چې دوی څنګه میلې له ووتل ټول د سلمې ښځې نر ابراهیم علیه السلام ته برګې په اوږه کې ورغې په هغه خدایانو باندې. لومبې خو چې ورننوت وایي ما لکم لا تأکلون، خوراک درته مخکې پروت دی، خره بچو خورئ نه، خوراک درته مخکې پروت دی، اوس روژه دې نیولې ده، خوله دې بنده کړې ده، دا خوراک ولې نه خورئ؟ یا ورته ما لکم لا تنفقون، دا خبرې را سره ولې نه کوئ؟ زه درته یم ډوډۍ خورئ او تاسو ما سره خبرې نه کوئ. بس برګي یو چت کا او شورو یې پې وکړه او ټولې ډړې والې کړل، ټکو سترې یې کړل، بېغمه یې کړل. یو چې کوم مشر پکې وای پرېښود او بیا تبرګي راواغېست، دغه مشر په هغه اوږه کې یې ویزان کړ او لاړ. هوښیار و. قرآن شریف کې الله وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. په ابراهیم موږ ته د ماشوموالي نه معلوم و، نو موږ له پړه کې هدایت اچولی. زمیندار ته چې کومه ځمکه معلومه چې دا فصل زرغونی نو پکې تخم کري، او چې ورته پته چې دې فصل کې د زرغونتیا شعبې دي د هغې کې تخم نه کري، هلکه دې کې تخم نه غورځی، وایي دا تخم خوري. نو الله ته پته نه لګي چې په چا کې د پیغمبرۍ بوزغلې کرل پکار او چا کې کرل نه دي پکار. الله یعلم حیث یجعل رسالته. قرآن شریف کې الله وایي ما ته پته ده چې د پیغمبري کوم ځای کې لېږم، ځای راته معلوم دی چې دا د پیغمبرۍ قابل دی، دا ځای د پیغمبرۍ قابل نه دی.